د دې صفت د ورکېدو یو غټه وجه هغه زموږ د زړونو سخوالی دی او زړونه سختېږي د هغې ډېرې وجې دي غټه وجه هغه دا ګناهونه دي یعنې چې سهار ماښام ته یوازې د دې انټرنیټ دا جاخې ګورې را ګورې ستا زړه به څه وجاړي د الله د یېرې د لاسه یعنې دومره سخت شوی دی چې دته ګناه د سره ګناه نه ښکاري د الله سره دشمني د سره ورته سخت ښکاري نه حرام خوري دا ورته د سره سخت ښکاري نه او نوره بېدیني نو دی به د څنګه وجاړي د الله د یېرې د لاسه د الله د یېرې د لاسه جړه دا خو څه ایمان به هم غواړي که نه نه زه به هر څنګه یم خو چې دا صفت په ما کې راشي داسې نه شي کېدی چې زه به هر څنګه یم او دا صفت په ما کې راشي دا نه شي کېدی او جړاګانې موږ لیدلي دي د خلکو خو نن سبا چې کومې جړاګانې دي لکه ولې جاړې وایي کرکټ یې وبیلو یا چې دې مرتبې ته کله قوم ورسي نو بیا په دې قوم باندې سلام دی او د دې ژوند نه بیا چې سړی د ځمکې په دې خېټه کې پروت دی هغه ته غوره ده ولې ژاړې هلکه وایي هغه جنۍ چې زه پې مینو هغه یې بل له ورکړه دا زه نن سبا د هلکانو جړاګانې ولې ژاړې هغه کوم سټار چې و په میډیا باندې د هغه سره ملاقات ونه شو او د دې سټار څوک دی یا ډم دی یا کرکټي دی یا کنزلمار دی یا بدماش دی یا فلمونو والا دی یا ډرامو والا دی دا سټار دی لکه ته ولې ژاړې یو کلیپ دی هغه د ولیدو او د هغې سره د غم ساز لګېدلی دی د غم ساز هغې ته ژاړي ناست دی بس وایي دا زړه زړه پورې خبرې نو د یو نیم سړي زړه نری وي نو چې د غم ساز تا دومره متاثره کړي تا په ژړا کړي ته د الله د یېرې د لاسه یې چاته ژړلي دي وایه او چې قرآن واوري کله دې ژړلي دي کله نصیحت دی او عالم دی اورېدلی چې د ژړلي دي حدیث واوري ته ژاړې د صحابه کرامو د نیکانو خلکو تذکره چې ته واوري چې د ژړلي دي دا سوال ګوره زه اول د ځان نه کوم بیا تاسو نه اخوا دې خوا مه ګورئ چې خوا کې به بل څوک څنګه بل تا ته زه وایم تا کله ژړېدي آخري پیر ته چې قرآن تلاوت کې سترګو چې ته اوښ کتلې حدیث دې کله اورېدلی دی ژړلي دي ورسره کله درته وایم کله به کلونو کې به راتلی شي خفه کېږه مه زه د روزانه نه یم ځینې چې سړی وایي چې دا خو ډېره ګرانه